فك يا رب العقد نار قلبي د نصیحت سه ډکې خبرې. تبت يا ربي فمت لي من الغفران مت ليل محترم عزتمنو، نرم خویی دا یو ډیر عظیم صفت دی چې په چا کې وي. که په چا کې وي خو د الله شکر دی ادا کړي، که نه وي په ځان کې دی د راوستلو کوشش وکړي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الله رفیق یحب الرفق، رواه مسلم. بېشکه الله جل جلاله نرم خوی دی او نرم خویی خوښوي. بل حدیث کې فرمایي ان الله يحب الرفق في الامر كله، رواه البخاري. بېشکه الله جل جلاله په هر معامله کې نرم خویی خوښوي. دا حدیث ابو داود شریف، ترمذی شریف، مسند احمد کې هم موجود دی. یعنی په کار دا د چې سړی په هر معامله کې، که کاروبار وي، که تجارت وي، که تعلق ساتل وي، که استازي و شاګردي وي، که نوکر سره وي، که د هر چا سره معامله وي، قرابت کې وي، خپلوانو کې وي، باید د نرمۍ څخه کار واخلي. خبره کې هم نرمي، په پخلا کېدو کې هم نرمي، په تعلق ساتلو کې هم نرمي. که چیرې ته د چا سره نرمي معامله کوي، د شفقت معامله کوي، نو الله جل جلاله به بیا ستا سره د نرمي معامله کوي، د شفقت معامله به کوي، د نرمي معامله به کوي. الله جل جلاله زموږ تاسو سره څومره نرمي، که دومره نافرمانی څومره چې موږ د رب العالمین کوو، د دې نیمۍ د دې سلم حصه د خپل پلار وکړو، لا به هم موږ د کوره پله پسې واخلي. لیکن الله جل جلاله قدرت والا، طاقت والا ذات چې هغه فرمایي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. که وغواړي الله سترګې به دې در ړندې کړي، غوږونه به دې در کاڼه کړي، پښې به دې در شل کړي، لاسونه به دې در شل کړي. ان الله على كل شيء قدیر، پر هر څه باندې قدرت لري. یو ګناه کې بد نظري کې په سترګو جوړونکي، سرو زاورې په غوږو دې کونکي، ګناه ځای ته روان په پښو دې شل کړي، د ګناه شته لاس ورزغیب، لاسونه دې شل کړي. الله دا هر څه کولی شي، د هغه باوجود زموږ سره څومره نرمي کوي. لیکن موږ که چېرې د یو چا سره معامله راغله، د سختۍ انتها ورسره کوو، نو په ځان کې د نرمۍ صفت راوستل پکار دی. عزتمنو، دا نرمي دومره غټ صفت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام ته الله جل جلاله به طور نعمت دا وفرمایي چې الله پر تا دا رحم کړی دی چې ته نرم مزاجه، نرم خوی جوړ کړی. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. چې دا د الله جل جلاله ډیر رحمت دی چې ته د خلکو سره نرم روی، نرم مزاجي ورسره کوي، سختي نه ورسره کوي. که چیرې ته تندخوی او سخت زړه والا ولای، سخت روی ولای، نو دا به یو هم ستا سره پاته سوي نه وای. په یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې نرمي چې کم ده دا و هر شي ته ښایست ورکوي. که چیرې نرمي د هغه شي څخه لرې کړې نو هغه شی بدنما ښکاري، ښایست یې ولاړي. صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین څخه نبی علیه السلام فرمایله یسروا ولا تعسروا، نرمي کوئ، سختي مه کوئ. نو پکار دا ده چې موږ په ځان کې د نرم رویي، د نرم خویي صفت راولو، نه د سختي، د تشدد. ها کم ځای کې چې دین د سختی کولو حکم کړی وي نو هلته به بیا سختی کیږي، لکه شرعي حدود چې کومې سزاوې دي هغه کې نرمي گنجایش نه وي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي. ليل آلامي سرى طال الظلام واستبد غفلة منا ارتوت والعمر أيام تعاد. ليل آلامي سرى طال الظلام واستبد غفلة منا ارتوت والعمر أيام تعد. فك يا رب العقد نار قلبي تتقد. تبت يا ربي فمت لي من الغفران مت. ليل آلامي سرى طال الظلام واستبد